زه به حیثیت کوربه د خپلواک پښتونستان غورځنګ بنیادي ښودونکي ډاکټر خان بابا ته او د هغوی ملګرو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم او ډیره مننه یې کوم چې زمونږ د سیمې ته او زمونږ د خړې پړې خاورې ته دوی خپل راتګ یقیني کو او زمونږ د خاور او زمونږ د سیمه یې په خپل راتګ باندې ښکلې کړ. په دې خاطر ډاکټر خان بابا په دې سوچ او په دې نظریه باندې دا تحریک شروع کو. د دې تحریک بنیاد کې خودو چې ووټ سیاست پارټي بازی دا د هر چا خپل کار دی، خو د دې په شا باندې یو آزاد تحریک او د یو تنظیم ضرورت دی چې خلکو ته ووایي چې ووټ دې چا ته خوښي ورکړه، په کومه پارټۍ کې چې اوسېږي په هغې کې اوسېږه، خو راځئ چې د دې خپل قوم د دې خپلې خاورې د دې خپل وطن دپاره داسې طریقې سره کار وکړو چې دا وطن زمونږ شي. تاسو وګورئ پښتون ماشوم په پښتانه خاوره پښتون استاد لاندې په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي. یو پښتون استاد لګیا دی پښتون ماشوم ته په بله ژبه کې تعلیم ورکوي. دا ماشوم په دې په دې څه پوهه کړي چې په خپله هغه استاد ته هم د هغې ژبې صحیح هغه نه وردي. موږ ټول ستاسو ډېر شکرګزار یو، ستاسو منندوی یو چې تاسو په دومره ګڼ تعداد کې راغونډ شوئ او زموږ خبرو ته مو غوږ ونیوو. الله دې ستاسو قدر وکړي. ډېره ډېره مننه ستاسو د راتلو. که دغه شانتې ایران دی، که دغه شانتې پنجاب دی، که دغه شانتې بلوچ خاوره ده، که دغه شانتې سندیانو خاوره ده، د هر چا خپله خپله خاوره خپل اولنی حق معلوم دی. اوس تاسو خپل اولنی حق وپېژنئ. د امونه تر عباسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده. د دې په وسایلو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق د پښتون قوم دی. په دې پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو ژبې دی. یاد ساتئ تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم د امونه تر عباسي نه په دې پښتنه خاوره بېروزګاره وي، د نړیوال دستور په مطابق یاد ساتئ، د عالمي دستور په مطابق ګورئ، دا څه دغه خبره نه ده. اولنی حق د پښتون ځوان جوګه ځوان دی.